زما یو ویډیو ده تاسو بار بار د عمران خان صاحب نوم علي اوس په بیا گرفتاری وشي نو ولې نه یریږي نه ما ته زه پرون سهار خپل زوی را پاسولم د خوب نه او د درې نیمو کالو زوی مې دی نو ما ته چې پاپا عمران خان به کله راخلاصوي نو ما بچا هغه درې نیمو کال تاسو ته اوس ویډیو درکړم هغه تاسو وګورئ نو هغه ما ته پلار تمانچه واخله او پولیس والا پیولا چابي ته واخله جیل ته لاړ او عمران خان راو باسه نو ما چرته پوزو می کوړته پوښتنه نو ما وی چې دا شرف زر نه د عمران خان د زموږ د پاره اوس په دې ټیم کې ځکه چې سره ملاويږي په یو لاس کې دار می پینټ او په بل لاس کې می هغه ونیو پرتګونو چې چاته مونږ باندې کښینم غو شو الیکشن تاریخ غریب نواز خبرو کوم پښتو کې وایم کنه راځي لکه پرده په وچو کاره وایم که زه ته وایم چې دینه باغټه کا مسله د بل نشته صفای د ته مچ دی کې انسانيت نشته ګوره دوی د خزو بیزتیانه وکړي دوی ویډیوګانې جوړې کړې چې څومره دوی وکړه ما پر نه سره باندې 10 لک روپۍ نامه کوزي پاګه باندې ډېر چړل لا پسې راګیا بو یاره کوم کور کې خزم مشر شو هغه کور ته باشو او چې کوم بل کې خزم مشر شو هغه ملک ته باشو مونږ دا وایو ګران عزتمندو په دې وخت مونږ موجود یو د شیر افضل صاحب په افیس کې او تاسو ته پته ده شیر افضل صاحب سره ټول مینا کوي په دې ټایم ما سره دلته کې موجود دي د حیات آباد نه راغلي میلما سره خبرې کوو دوی سپیشلی راغلي دي د پیښور نه او ناظم صاحب دي دوی ډېر زیات استړیم کوي او تاسو ته پته ده چې په دې وخت د پی ټی آی د لپاره کم د حالات ډېر زیات درانه دي نو په دې وخت تاسو ته پته ده د پی ټی آی کم ممبرز دي هغوی باندې ډېر زیات مشکلات زما نوم زید خان شینواری دی پاکستان تحریک انصاف حیات آباد فیصدینه ناظم یم او د 2007 نه زه پی ټی آی سره وابسته یم دا دوه درې حکومتونه زموږ تیر شو موجوده چې د ملک کوم کنډیشن دی خلک هم ډېر تنګ شو د مهنګایۍ نه او باقي زه هغه یو کارکون یم چې په 9 مئی کې زه دوی نامزده کړم او هیڅ یو ګناه یا سترپور مې نه وکړي او د هغې نه پس ادارو والا زه دومره وچړلم دومره وال ټکول ما سره وشو چې د هغې خلاف ما د خپل د حق دپاره اواز پورته کړ او دا مې وی چې اسې منیر به زه هم نه پرېږدم ایرپورټ یې به موږ نیسو او هغه وخت راغی نن انشاءالله دوه ورځې یو خبره داسې ما اورېدلې وه بلکل جی چې هغه تاسو بلکل جی جی ګران عزتمندو حقیقت دی ما چې څه وخت کې د دوی هغه بیان اورېدلی چې دا وخت بدلیږي او دا کسان چې دي دا به موږ نه پرېږدو او بیا ما دا سوچ وکړ چې د گرفتاری اوس لازم او ملزوم ده نو د هغې نه پس بیا ستاسو گرفتاری شوې وه جي گرفتاری نه خو زه تقریبا اوه پیرې بوتلم خو الټا ما دوی سافټویر اپډیټ کوو خو زما نه کېده ځکه چې ما هغه ځکه نه کېده چې هغه موږ عمران خان داسې سافټویر اپډیټ کړی دی چې موږ باندې بل خېږي نه نو هغه زه اوس هم دا تاسو ته وایم چې انشاءالله 2 ورځو کې به موږ تاسو ته ځای وښو په اسلام آباد کې به درته وښو او هماغسې 2013 غوندې درنه به وي ایرپورټ یې به هم نیسو او انشاءالله د جان به هم راغورځو فارم 47 والا چې کوم غداران دي انشاءالله دا به هم رانیسو او دا به انشاءالله موږ راکاږو اسلام آباد کې اوس وخت راغی تاسو ټولو ته زه وایم چې موږ سره آرمي میلاو شوه موږ سره پولیسي میلاو شو موږ سره ادارې میلاو شي پلان د سطح باندې ټول موږ سره دي انشاءالله داسې هیڅ قسم حرکت پني ټولو خویندو ته ټولو وروڼو ته ټولو ته وایم هغه خلک راوځي چې کوم عمران خان سره مینه لري ملک سره مینه لري او هغه خلک پر راځي تر هغو پورې به موږ د اسلام آباد نه نه وځو دوی د ټینکونه صفا کړي موږ ورته سینې صفا کړي دي هېڅ شی به هم نه انشاءالله ورته ودرېږو به ګولو ته به موږ انشاءالله زه په فرنټ ته ولاړ یم تاسو به راځئ خویندې به هم راځي وروڼه به هم راځئ ټول به راځئ انشاءالله 2 ورځې راکړئ زموږ میټینګز روان دي ټول لیډرشپ سره او تاسو ټولو ته وایم چې زموږ لیډرشپ چې کوم دی ایم این ایز ایم پی ایز دي دا په یو پیج باندې نه دي دوی وخت ضایع کوي موږ له ټایم راکړه چې روژې نه مخکې به راوځي بیا یې وایي چې په 15مه روژه به راوځي بیا یې په 20مه باندې وي بیا اختر واده موږ سره وکړه بیا یې وایي چې یاره په 16 باندې به راوځي هغه ټول تاریخونه تېر شو دوی ټایم ویسټ کوي دا اسټابلیشمنټ سره میلاو دي صفا سپېرې خبرې به کوو ما کې دروغ نشته زه به صفا راته وایم دوی میلاو دي دوی خپل ځان دپاره نن زموږ د پېښور ایم این ایز ایم پی ایز چې کوم په عدالت کې تاریخونه خپل هغه ورکر راوغوښته ځان سره ودرول اسلام آباد ته نه راوړي درنې ته نه راوړي زموږ یوه درنه سټارټ ته حقیقي ازادي په ټک کې صحابه سره هلته یو ایم این پی ایز نه ځي ولې نه ځي هغه خو عمران خان دپاره ناست دي هغوی دې ته ناست دي چې موږ سره کسان زیات دي چې موږ په اسلام آباد ورشو نو مثال خبره هغوی سره موږ خبرې وکړې بنیګاله کې زموږ کسان ناست دي شرف زل مروت هم راغلي وو دوی سره هم خبرې وشوې لیډرشپ سره هم خبرې وشوې موږ ته ټول ایم این پی ایز معلوم شو چې کوم عمران خان سره وفادار دي او کوم نه دي نو دوی خپل مفاد دپاره ټیکټ دپاره دوی ته خو پهچان موږ ورکړه که بادرنګ وو که ټیپر وو که سیډي وه که اشاره وه که هر شی دوی له موږ وټونه عوامو ته سوشل میډیا په ترو باندې خلکو ته موږ دې نشانات وښول دوی موږ ایم این پی ایز کړه همدا ایم این ایز ایم پی ایز اوس راونیسئ د خپل ووټ پوښتنه ته وکړئ تعالی موږ ووټ نه درکړی ووټ موږ عمران خان نه ورکړی ته کله ځې اسلام آباد لا ته کله درنه کې کښېنې ته کله ځې دا راته ووایئ څنګه چې تاسو په صوابۍ کې د درنې خبره وکړله هجرت کامران صاحب د حقیقي ازادي ټایګر صدر هم دی چیرمین هم دی او هغوی دغلته دا غونډه کړې ما د هغوی نه تپوس هم دا کړی و چې دا درنه چې دا په کې پي کې ستاسو حکومت دی نو دا درنه د چا خلاف ده نو تاسو هسې څه فیل کوئ چې دا د کې پي حکومت خلاف ده چې بهی تاسو ولې نه راپاسئ ولې چې خیبر پښتونخوا عوام چې دی په ګڼ شمېر تعداد د عمران خان سره دی
هغه د وټونو نه ظاهره شوه. هغه کسان چې دا حقيقي ازادي ولا د عمران خان هغه سپیان دي چې هغه ګولو تم ځای غړک دي هر څه ته غړک دي او هغه مینې پی نه پښتنه کې نن ما وته تاسو یو چارت جوړ کړئ چې کومې مینې پی راغلي دي تر 15 کسان راغلي دي نو نه راغلي دي پس هغه راځي ځکه چې موږ چارت لګو دا موږ خان صاحب ته وایو اشرف زل صاحب ته موږ راغلو دي ته وایو چې دا هغه ته درنه سٹارټ څوک تللی تاسو کې څوک مړ حلیمه باجی تللی او اجي هغه راغلی بالکل هغه راغلی و هغه دا خبر وکړه چې کومې مینې پی راغله هغه تاسو موږ ته وایي چې هغه موږ یو لسټا کې دا وسه پورې راغله په دې له سره چې دا نور نه دی راغلي او هغه ولې ناراضي هغه ولې عمران خان سره نه ودرېږي ولې هغه خپل کارکونان خپل ملګري نه راغړي دا سره د سره یا د نوکریانې کېږي یا ټرانسفر کېږي او هغه ټول چې دی اسټابلیشمنت سره ملاوي دی هغه عمران خان سره وفادار نه دی او هغه عمران خان خو بار بار علي باجي وایي چې تاسو راشه اسلام آباد ته پوښ احتجاج وکړي عمران خان خپل وایي چې هاي کورټ مخې ته کېنه سپریم کورټ مخې ته کېنه شیر افضل صاحب تم کال کړو شیخ افضل صاحب تم کال کړو بالکل زه روزه کې راغله ما هغه موږ سره ولاړ دی هغه باندې کافي پریشر د خپل د لیډرشپ نه ام پریشر دی په ځکه چې واحد په موږ اعتماد نه پالیما باجي باندې د عمران خان په خويندو باندې او په شیر افضل باندې دی بل دا خبره کوم زه په خپل د خیبر پختونخوا نه یم ما ته پته را چې زموږ ټول مشران تقریبا چې عمران خان صاحب گرفتاری وشوه ډیر لږ ډیر چې زه اپډیټ نه یم خو زیات تر وده پراته وو ټیک شولا شیر افضل صاحب 400 نه لومبۍ جلسه کړې و د فضل خان د وجرینا او دا غینه پاس دا ټول پښتانه شیر افضل پاسولي او اوس پنجاب نو پنجاب امرا پاسولو او دنه چې کوم دی شیر افضل نه منی دا ولي وجه دا چې د واحد کس ته زه مجدانور مینې پی ایس د داسې خبرې وکي یا داسې د کسان رو باسي دا ډر پوکې دي دا بوزدل دي دوی خپل مفاداتو لپاره ټیکټ یو عمران خان سره مخلص نه دي او کریم اوس راوته کریم هغه کسان دي لکه دا بابا ولار دي هر سنه تیر دي شیر افضل ولار دي پوه نو شیر افضل د هر سنه تیر دي پوه هغه ګولې تم غاړي خي هغه هر یو شي ته غاړي مرګ ته غاړي بيخي درته وای زه په خپل ځان پویول غواړم غریب سړی چې وی هغه خو که پښتوني او غریبي نو هغه بهادر خو خامخاوي او په دې وجه بهادر یا وینه مې نه شاته سشتونه مخې ته شته او مالدار سړی لایک شیر افضل او تاسو ناظم یې تاسو بم ماشاءالله صاحب ثروت او لوټونه بډيري نو د دې هر څه باوجود چې تاسو دا فیل کوئ چې مانه ډیر سپاتې کیږي نو دا بهادری تاسو له مور څخه تعویز درکړیو په وو کې تاسو باندې څه تعویز کړیو چې بچي یریږي باندې او د خسته خبره دی وکړه او عوامو ته ما لکه څنګه دوی ز پسپینو جامو باندې ما زما زیات نه زیات انویسټمنت په کروڑ 1.5 کروڑ روپے وو د نو دا ما یو ځای چرته نه دي نو تا شکر دې مسا خبره چې خپل همت او خپل کاروبار او بزنس تاغه کله د عمران خان حکومت لاړو دا غې نه پس په مونږ باندې پرچې کټ شوی ماتر ایران پر خپل بچي محفوظ کړ الته لاړم ځکه چې انسانو پر خودم نه او روزه په اول ورځ باندې رانه ماشومان مې الته هغه مې په اختر لرو غوښته ځکه 3 ساعت زیات وځي چې ټول ما چې د اختر نه مخکې څو پیری سي تاسو زندان ته تللی یاره زه خو ترې ماته ورځ مې په سنټر جیل پېښور کې تېرې کړې او بیا مختلفو ځایونو کې د څه خبره چې شپه را باندې تېره کړې ده زارې مطلب په غازیانو کې نوم شامل دی بالکل جی او والټ کول خو ما سره هغه شوي دي چې زه تور باټینګر نه داسې شین کړی ما هر نه دی منلی دا ولي مطلب په جیل کې تشدد یا دا قسمه هغه وجه دا و چې ما ته یې ته ارمي چیف په سیم لګې ته چیف جسټس په سیم لګې او تاغه په سیم لګې خو زه ټولو ته یو خبره کوم چې ما سره کومه سرمایه و کوم شی هغې نه زه خلاص شم زه بالکل داسې ډاون ته راوغورځولم چې زه اچھا خبره چې اوس چې مخکې ځم نو زه الله په قدرت روان یم د خپلو ملګرو په روان یم فاینانشي زه بالکل ختم کړی یم دوی د کاروبار لحاظ سره یا نور هغه سره ما ماشومان دي په کور ناست دي پوه شې سکول د ایګزام نه پاتې شو د هغه نه پاتې شو ولې ځکه په ما باندې ډېر سختیان بچو سره لاړم عام بچي محفوظ کړو که ما ځان نه ورکولی نو زما بچي بوتله بېعزتي یې کوله پای کې مقامي پولیس ولا میلاو پوه شې او بار بار ته زما بچو له زما ښځې له زما مور له به یې دمکیانې ورکولی زه ته وایي چې غلی کېنه کني داسې به شي دا به چې در موږ داسې وکړو داسې مې کوم زه به نه وم زه به عدالت کې ما جج ته به ولاړم دوی په کوټ چاپه